اکثر ورته تاسو کتلی وي چې موږ سره سو په واتس اپ کې چیټ کوي خو د هغې په کم پروفایل یعنی په کومه ډي وي چې وي په هغې باندې دا یو آیکن تاسو په نظر راځي د کلاک دا یو آیکن دا یو نشان وي د دې څه مقصد وي او دا څنګه به موږ اکټیو کوي نو ګوره ټول نه مخکې تاسو دا وایم چې دا دې ته وایي واتس اپ ډسافیر میسیجینګ آپشن دا آپشن چې کله هم چا موږ سره ان کړی وي او هغه زموږ سره اس ام ایس کوي نو هغې ځان سره آپشن سیټ کړی وي چې زما دا اس ام ایس دي 24 घंटे بعد یو هفته بعد یا یو میاشت بعد دا بخپله ټول ختم کړی شي د هغه انسان نه کوم څه چې ما د اس ام ایس کړی وي نو اوس ګوره تاسو ته ښیم چې دا آپشن موږ دا سیټینګ موږ څنګه کوو ټول نه مخکې تاسو د واتس اپ کلاو کې د هغې کس چیټ به اوپن کوئ د کوم څه چې تاسو غواړئ چې دې زه اس ام ایس وکړم خو دا یو ورځ پس یو هفته پس یا یو میاشت پس د هغې نه پخپله ختم شي نو اوس فار ایگزامپل ما د یو اکاونټ اوپن کړی تاسو طریقه ښایم چې په دې کې د آپشن ما څنګه لګولی زه به داسې راشم ټول نه مخکې او په دې ډي پي په داسې کلیک وکړم داسې په دې نیم به کلیک وکړم لاندې به زه داسې راشم تاسو به یو ته آپشن ښکاري داسې وګورئ ډسافیرینګ میسیجز زه په دې باندې کلیک وکړم اوس مو ماته آپشن نشي دا آف کی وي دلته ماته آپشن تاسو ته کې وګورئ دا آپشن ماته راغی چې په دلته تاسو میسیج ټایمر نو زه دلته ولیکم چې 24 هاورز یا به 7 ډیز ولیکم نو 7 ډیز دلته ما سیټ کو اوس دې زه داسې بیک شم او زه دلته کې لګایم د اس ام ایس ما وکړو بل مې وکړو څونه اس ام ایس مې هلته کې وکړي اوس چې کله هم 7 ورځې وشي دا اس ام ایس چې کوم دی دا چیټ چې کوم دی دا خپله د دغه کس نه ختم شي دا یو شارټ غوندې فیچر دی د واتس اپ نیو ټول د ویډیو ګورئ خپل ملګرو سره شیر کړئ انشاءالله ملاقات به کیږي په بل نوي ویډیو کې تل الله پامان